زه وطن دوست مې یو ځل بیا په سلامونو هرکلی کوم، هر کله راسئ، په خیر راسئ. یو ځل بیا اوپاش. راځئ د اوپاش په اړه د مجاهد هغه مخکنۍ خبرې واورو چې دی د اوپاش په اړه څه وایي. په مرغان کې دغه لرمه ځای لرمه، ښه غټ ځای د اسرایلو لرمه ځای لرمه. نو بیا مو هلته یو سرای ورکړي، هلته مو واړوئ چې وامړوئ. نو هلته مو داسې دغه یې شروع کړل، یوه همسایه راته وویل، بل همسایه راته وویل، بل همسایه راته وویله چې دا داسې موردګوۍ کوي، دوسۍ کوي، خپل ښځې ته خلک راولي، دی ده ته ښځې راځي، نور خلک ورته راځي. اتو کسو راته وویل خیر خو بیا د دغه مرغان خلک دا دی راغله خلک خبر سوي وه. نو د هلته د کوره سره اجباري وه، په دا جورو کې تونګاچې جوړې کړي وې د موردګوۍ دپاره، هغه موږ ولیدل، ډېرو کسانو ولیدلې. نو بیا د دا مرغان خلک راغله، روژه وه، د روژې د جمعې شپه وه، د دا مرغان د جامع مولوي صاحب مولوي طاهر صاحب هم ورسره و. باره یې وویله 18 کسه وه، 18 کسه زما سره ناست وه. باره ویل دا موردګو موږ باره وسه. باره ما ورته وویله، ما ورته دا څه کوئ اوس؟ دا روژه ده، دا مؤمنان لري، دغه لري، بیا چې دا روژه تېره شي بیا بار کړو. نو دا اوس کار مه په لرئ. نو روژه چې تېره شوله باره مو دغه کوي، بار کوي. ولاړې دا دغه کې واړوله، د تیرې د اډې سره د شاولي کوټ د پمپه سره یې واړوله. نو د هلته د شاولي کوټ د پمپه سره بیا معلومات نه دی په سر. دا هغه خبرې وې چې په مخکني راپور کې مجاهد هغه زما سره دا خبرې شریکې کړې وې او د ده تر څنګ ما 19 کسان نور غږولي وه د دغې موضوع اړوند چې هم د مرغان د سیمې اوسېدونکي وه او هم د لوی ولید چې له دواړو سیمو څخه اوپاش دغه کلیوال ولې پسې اخیستی و. خو تر دې راپور څو ورځې وروسته مجاهد هغه ورک سو. چا ویل بندي دی، چا ویل وهل سوی دی، خو هر چا خپلې خبرې کولې. خو تر هغه وروسته خپله د اوپاش د فیسبوک پر پاڼه باندې دا ویډیو خپره سوه. راځئ تاسو دا ویډیو یو ځلې واورئ چې په دې ویډیو کې مجاهد هغه څه وایي. السلام علیکم. د کندهار ټولو محترم مسلمانانو ته زما سلام وړاندې کړل شي. پس له سلامه 2 هفتې مخکې په نظام احمد قادري کې چې ما خبرې کړې وې د خلکو نقل مې کړی و. نو ما چې تحقیقات وکړي د خلکو، هغه تحقیقات ما ته معلوم سو په نظام احمد هغه خلکو خبرې ټول ناقص خبرې وې، بې ځایه خبرې وې. نظام احمد قادري زما سره تقریبا 11 کاله تېر کړي دي. په دا 11 کاله کې بد عمل په نظام احمد قادري کې ما نه دی لیدلی. نو ما دا تحقیقات په دې خاطر وکړي چې اخرتي مسؤلیت پکښې رانه سي. دا خبرې چې ما 2 هفتې مخکې کړي وې د اخرتي مسؤلیت لپاره، د خدای دپاره ما دا تحقیقات وکړله. هغه ټوله بې اصله بې ځایه خبرې وې د خلکو. دا نظام احمد قادري کې هېڅ په دا 11 کاله ما بد عمل پخپله نه دی لیدلی. تر دې ویډیو وروسته ما خپلې سرچینې وغږولې، ټولو دا شی تایید کړ چې مجاهد هغه حوزې ته غوښتل سوی او په زوره دغه ویډیو په سوې، په داسې حال کې په سوې ده چې په حوزه کې ورته ویل سوي چې اوپاش څه غواړي هماغسې خبرې باید وسي، که نه نو خو بیا هغه دی. راځئ هماغه ورځ چې دی حوزې ته غوښتل سوی دی له ده سره 10 نور کسان ورغلي دي، هغه کسان چې د مجاهد هغه پر مخکنیو خبرو او پر ادعا باندې شهادیه ادا کوله چې موږ په مرغان کې وو، دا کس اوپاش موږ د دغو ستونزو په خاطر له کلي پسې اخیستی دی. مجاهد هغه چې کومې خبرې کړي دي دا رښتیا دي، موږ شهادي پر ادا کوو. خو د سرچینې په وینا هغه کسان نه دي پرېښول سوي چې شهادي ادا کړي او هغه ایستل سوي له میدانه. وروسته پر مجاهد هغه فشار راوړل سوی چې دا خبرې باید من کوي. راځئ تاسو د سرچینې دا خبرې را سره واورئ. فشار چا راوستي؟ دغه ذهین دی که څه بلا دی؟ دغه ورسره و، دا همالته په دغه حوزه کې ورسره وه، په حوزه کې دی هم ورسره و، په 14مه حوزه کې ورسره و، هلته ورسره و، دی خپله هم ورسره و. دغه د ندا سره په پورنر کې راغلی، یوه توره کوه وه، تور پورنر و، دی پشکې راغله. یو خلیفه ګل محمد دی، و کې یو عبدالباري دی، یو اشر محمد دی، یو حاجي عبدالقادر دی. ښه
سر دې خلاص نور شهیدان خو ډېر دي د هغه اوزې تېره در د دیارلسمې اوزې تېره چې مطلب خبره نه منع کېدله د کېدله سر دې خلاص و ده په خپله دا فکر هېڅ ته ته یې د خبرو اجازه نه ورکوه ده ورته دا خبرې د هغه نه کم دي زه نه پر پښېمانه یم نه پر دغه یم سر دې خلاص و نه دا درواغ دي د یوه څه نیولې د شلو کسو پورې دېرشو کسو پورې زه شهیدان درته راولمه چې دا سړی دا رقم دی دا رقم دی مګر نه هغه ورته ویل دا چې معنا ته خپله پسکې لیدلی ته څوک یې چې ورته وایه ولې ورته وایه ته څه کار په لرې بیا ته څه حق لرې چې هلته ټلیفون ووه کاناډا ودې ویته کوې سر دې خلاص و باره خو نه تا ته در معامله چې څه در معلومېږي چې بله کم ټاپي و بله کم یعنې دی دا لنډی دا ده ستا د نامه څه ځان خلاصولی ولاکه شي ستا چا ورسره روغ کړي چا یې لمبر درکړي چا څه رقم دی بالا خوا د دې خبرې دي وطندوه صاحب نو چې حفظې وغوښتل په حفظه کې دغه حق نه و د خدای لپاره دا څه نه و چې ده ته وایي چې سمه ده چې داسې د مردګوۍ خبره ده شهیدان دې راولي چې شهادي پر ادا کړي دا شهیدان یې راونه غوښتله وا خو ناست به شهیدان په بلا کې د ده څه پوښتنه لا کړې ده ده ته ما چې دغه توهین وکړي ول ته څوک یې چې دا خبرې کوې ولې کوې چې تا پښکیندۍ وایي جسونه یې ورته تېروله ستا به پرده کړې وای دا به دې کړې وا به دې کړې وای اورې نو شهیدانو نه ویل چې موږ شهیدان یو چې دغسې موضوعات دي خو ګرد ورته امر دا وه څوک خبرو ته لا نه پرېښوئ یعنې دا لس کسان د شهادۍ لپاره ورغلي وو چې د ده پر مردګوۍ شهادي ادا کوله خو هغوی یې وته وخت ور نه کړ او هغوی ګوره وطندوه صاحب خبرې خو ډېرې دي سر یې یو دی یعنې دغه اوپاش په نامه دغه خپله ګر سره یو دلته چې قادر ماما دی بل دا خلیفه ګل ما دی ورته ویل د هغه رقم یې باره ویل دا وباسئ د شعبې صاحب باسي هلاله وځي وځي دا څوک دي قسم په خدای ګرده یې وایستله الله خو داسې وایي چې دغه اوزې ته دې ورله دغه د دې خبره نه منع کېده د دې غږ نه اورېدی دا اوپاش خپله لکه امیر د جنایي چې و بالا دغه دا خلک ګرده وباسئ یوه ته یې ګوته ونیول بل سپین ږیري ته یې ونیول بل ته یې ونیول ول دا وباسئ بالا خو دې خبرې کولې مجید هغه یوازې کې دا نور یې ګرده وایستله دا رقم حساب کتاب اوس صرف مجید هغه ورته ویله ول د هغه رقم وي د هغه رقم دی شهیدان در باندې لرم هر څه در باندې لرم دغه محکمې ته ځې که څه رقم کوې مجید هغه راولاړ شول درځه محکمې ته چې دا بالا دې برته سره کښېنوئ دغه یې کړي دا نور خلک یې ګرده د باندې وایسته نو په هغه ګړي کې بالا موږ نه وو ورسره چې څه رقم هغه چې راووتلو بیا مجید هغه وویل چې دوی ولته به ویډیو کوې او دا به کوې وا به کوې فلانه به کوې بستانه به کوې دا رقم حساب زما راتلونکی راپور به په دې اړه وي چې په دغه موضوع کې نور څوک دخیل دي هغه کسان چې په دغه موضوع کې داخل دي یعنی د اوپاش راسته لاس یا هم داسې کسان دي چې د اوپاش د شوروا پیپ پر مدرسه او پر مسجد رایله دی او یا د اوپاش لخوا څخه پیسې پسونو نور شان ورکول کېږي زما راتلونکي راپور کې هماغه کسان دي د اوپاش پر موضوع به لا نور وغږېږو چې ولې مخنیوی نه کېږي لا ولې د دغه کړنو مخه نه ده نیول سوې ما ته سرچینو تایید کړی چې د امر بالمعروف ته غوښتل سوی و خو یوازې دا ورته ویل سوي و چې نور به اوبه نه پاشي که دا مو چوپ کوې ساده یې وکړه اوبه به نه پاشي زما پوښتنه له مسؤلینو څخه دا ده چې ولې زما پوښتنه او غوښتنه د عامې روغتیا له رئیس صاحب څخه ده چې رئیس صاحب تاسو د کوم قانون له مخکې په دغسې یوه سیمه کې یو کس ته د روغتیایي چارو درملځای پرانیستی دی هلته دی په کومو وسایلو باندې ناروغان ګوري د تلاسمیا ناروغان سرطان تور ژړی بل دا ټسټونه څنګه کوي دا چیرې کوي تاسو ولې داسې کوئ د امر بالمعروف رئیس صاحب تاسو ته وایم د عامې روغتیا رئیس صاحب تاسو ته وایم قاضي صاحب والي صاحب د استخباراتو رئیس صاحب ټولو مشرانو ته وایم د دې کس له امله تر 50 زیات کسان مړه سوي دي زما سره ثبوتونه شته چې ده ځنډولي دي چې دا کس تاسې باید روغتون ته بو نه ځئ ما ته یې هره اونۍ راولئ دغونه پیسې راکوئ دا کس رغېږي جوړېږي تر ځنډ وروسته چې کتل سوي دي همهغه د سرطان ناروغ په داسې حالت کې و چې نور د رغېدو تمه نه وه یعنې هغه 4مې درجې ته رسېدلی هم یې پسونه ورڅخه اخیستي دي هم یې پیسې ورڅخه اخیستي دي او هم هغه کسان وفات سوي دي
تر 50 دغسې زیات کسان چې یوازې زه په خبر یم. که د ده له لاسه یو کس مړ کېږي، والي صاحب تاسې په دغه مرګ نه یاست شریکان؟ د عامې روغتیا رئیس صاحب ته نه یې ورسره شریک؟ د امر بالمعروف رئیس صاحب ته نه یې ورسره شریک؟ مشره ته نه یې ورسره شریک؟ ځکه ته یې وینې چې دا کس نه درملنه کولی سي، نه دونه کراماتي دی، نه په کراماتو باندې د سرطان ناروغ جوړېدلی سي، نه په دغه شیانو باندې سمیدلی سي. تاسو ورته ګورئ ستاسو په وړاندې باندې خلک وژل کېږي، خلک مړه کېږي، د خلکو پر حقونو تېری کېږي، له هغوی څخه په فریب و په چمه په دوکه او په دروغو شیان اخیستل کېږي. تاسې فکر نه کوئ چې د دې حساب به ستاسې سره وسي؟ ځکه تاسو خو اوس د دې سیمې مسؤلین یاست، مشران یاست، واکداران یاست. واک ستاسو دی، مسؤلیت ستاسو دی. تاسو د خدای تعالی د هغې خور په ژړا او په درد و د زړه په درد خبر کې چې ما ته یې زنګ وهلی و چې خاوند یې په څه حالت کې د همدغه اوپاش د کور مخ ته د ده په کور کې په څنګه حالت کې و او له کوره چې وایستی وفات سو. چان خپل زر یې ورته خرڅ کړي وه، کور یې ورته خرڅ کړی و، موټر یې ورته خرڅ کړی و، خو ده ځنډولې وه چې تاسې به ډاکټر ته نه بیاست، روغتون ته به نه ورځئ، ما ته راځئ، زه چې پرله پسې 7 دمونه پر وکړم دا کس سمیږي، جوړېږي، رغېږي. که یې تاسې مخ ونه نیولله، الله تعالی دې تاسو ته هم دغسې سزا درکړي لکه څنګه چې دا 50 کسانو ما ته میسجونه کړي دي او د کورنۍ غړي یې دغسې په دوکه باندې وفات شوي دي او ځنډولي دي. خدای تعالی دې ستاسو پر کورنۍ باندې هم دغسې حالت راولي چې بیا تاسو وګورئ چې داسې حالت څونه دردونکی دی، څونه زور غواړي. مننه.